بل زه تاسو هغه یو فیسبوک کې لیدلی ماته چا رښکاره کوي څلور الکان ولاړ دي په لمانځه څلور یو شام مشرق ته ده بل مغرب ته ده بل شمال ته بل جنوب ته دا رقم څلور سره مخامخ لمانځه ولاړ دا دوی مسخرې کوي دا دوی وایي چې زما ویډیو زیاده سے زیاده خلک شیر کې او وی ګوري د هغه عظیم رب لخوا پر تا لعنتونه ووري د هغه عظیم رب لخوا په جهنم کې ستا د پاره اور بلیږي په جهنم کې ستا د پاره اور تازه کېږي ظالمه نورې خبرې خلاص سوې راله لمانځه ته ودرېدې هغه نورې خبرې خو تی به ډېر لیدلې په لمانځه کې یو سړی ګپه کوي یا پټو مټو یې تړلی یا شاته څو سپي پسې ولاړې بیا دی په سجده کې راپورته سي او لوټه اوبه نه پرته د اوبه وچ الله اکبر دومره مذاق کو شیطان والله العظیم که کړی چې شیطان نیت وتړي او په لمانځه دومره پسخند وي ګر سره در اوسه نه دي کړي دا هغه خلک کوي چې بیا مولوي صاحب وایي صفونه برابر کوي درې صفه جوړ کړي پنځه صفه جوړ کړي د جنازې نیت واورئ نیت یې واورئ الله اکبر بیا د جنازې لمونځ وشي بیا چې پټ کوي ته ودرېږي اوس دا اوس دوی ملایکې راځي له ده پوښتنه کوي تاسو وکړئ دته دعا وکړئ چې الله یې ثابت قدمه ولري مولوي صاحب چې امام ابو حنیفه صاحب یې پر قبر ودرې ثابت قدمه بیا الله ونه درې ولې دا هغه خلک دي چې دی کافر سوی و په ځان خبر سوی نه دی دا هغه خلک دي چې د لمانځه مذاق یې کوي په لمانځه یې پسخند وایي مسخرې یې کولې لمونځ د الله ملاقات دی لمونځ د الله ملاقات دی لمنځ د الله سره ملاوېده دي حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي که چا قسم وکړي لمنځ یې وکړي قسم یې واخیست والله ما د الله سره ملاقات وکړي دا سړي باندې قسم نه اوړي دغه لمنځ ملاقات دی دومره بې شرمي دومره بې حیایي دومره به یو سړی د دین غافل وي دومره به یو سړی و دین ته په سپکه ګوري الله اکبر دا به یهود څه وایي دا به نصارا څه وایي دا به روافض څه وایي دا به پرویزیان څه وایي دا به قادیانیان څه وایي مشرکانو نه دي کړي یهودو نه دي کړي نصاراو نه دي کړي ته جهنميانو کافران بولې تا وکړلو تا ته به موږ څه شوایو هر څوک چې دا کار کوي یا هر چا دا ویډیو جوړه کړې ده یا هر چا دا ویډیو شیر کړې ده یا هر چا په دې کې ساخه شي یا هر چا ورته قتل بیا خندل په خدای قسم لده به ایمان داسې ولاړ شي لکه چې روح د انسان ولاړ شي انسان په اختیار نه ده د ایمان به هم داسې جنې ولاړ شي ډېر فکر به کوئ ګپه به نه جوړوئ پسخان بنوي کې وای نه په ځان وای په مور وای په پلار وها په الله او په رسول به نه وای په هغه شعائر الله چې کومل کېږي په هغه به نه کوي صحیح سلو و څلور کسان مخامخ سره ولاړ دي لمونځ کوي دا ته چاته پیغام ورکوي دا ته څه میسج ورکوي جهان ته چې پښتانه ټول د غیبي دي نه دي پښتانه ټول د غسد عقل خلاص دي او بیا دا ستا دا میسج الله د الله دربار لاړی د الله په دربار کې ستا د پاره چیش لیکل کیږي ته به دا خبرې کنه په خبر صحیح سلو هغه مسور بن مخرمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي المنص ډېر عظیم شان لري ډېر عظیم شان الله ور کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله زخمی سو چې دی کله شهید کېدی نو دی فرمایي مسور فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې زوارلم پر د پټو اوارو به وشو اچوار لمال اول مې وکي هغه به وشه دی بس په صد کې نه دی په حال کې نه دی بالکل وینه منه جنتل ډیره نو وسه کول په کار دی دا به څنګه دا به وشه به څنګه ور ختمو یو هغه ډاکټرانو کې مطلب هغه دی چې شه بوله هغه سپریټ بوله چې شه بوله هغه پزه ته ونه سي به ور سړی بیا راپورته سي یا کله زموږ پښتانه پیاز میاز و پزه ته ورته ونه سي هغه اوس دلته خبره دا ده چې دا امیر المؤمنین به څنګه د بیهوشۍ څخه راپورته کو دی بیهوشه دی مسور فرمای ما ملګرو ټول مال زه طریقه در وښیم ما غول و طریقه راوښه حیات صحابه مولوی صاحب لیکلی دي وای ما ورتول تی ورس ورته ودرې ځخ پر وکي چې امیر المؤمنین د لمانځه ټیم سلو بیهوشه دی په ټوپ راوار دی وینه تر روانه ده نو دا لک چې ورالي ورته ودرې دی ولا امیر المؤمنین د لمانځه ټیم سلو ولا حضرت عمر فاروق فورا راو غورځېدی جګ راو غورځېدی چې لمانځه ټیم سلو ول دا هغه مسلمان په اسلام کې حسن نسته چې کوم مسلمان منځ نه کوي بیا راولاړ سلو بیا په لمانځه ودرې دی خپل او د شی مې به کړی وینه د بدن څخه روانه و لمنځه پرې شي نه دی دا د چا
دا د محمد رسول الله د صحابو طریقه و دا بل د چا طریقه ده دا د شیطان د اولاد طریقه ده چې څوک په لمانځه پسخند وي مسخرې کوي بیا راولاړ سي زیاده سے زیاده شیر کرو یعنی د دې مثال دی یو سړی نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله الله رسول ته بد وایي ویډیو یې راله پخوا 3 کسان خبر ولو تا یو 1000 کسان درلود تام په خپل ایډي کې دا خبره شیر کړله 1000 کسان تا خبر کو په دې خبره گویا د 1000 کسانو غوژول د اشکنزا چې الله او رسول ته نعوذ بالله استغفر الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله چا کړي ولا دا تاور ورسوله نو لهذا دا زموږ د صحابه حالو ویلې غواړي چې زه ترتیب در وښیم چې دی راپورته سي بیا وښه دی په ټور باندې اوار دی و خود ورغږ ور باندې وکړي د لمانځه ځکه د لمانځه ډېر لوی ګبراهټ دی خامخا به راویښېږي چې غږ ور باندې وکړي فورا راپورته سلو الله ول په لمانځه کې الله اکبر په اسلام کې د هغه چا حصه نشته چې هغه لمونځ نه کوي نورې خو ټولې خبرې پرېږده د لمانځه مذاق و مسخرې و پسخان خو پرېږده داسې خلک سته چې په کال الله ور نصیب کړی هم نه په کال الله رب العزت و نصیب کړی نه دا خبر هم ختم شو